سلامونه ستړي مشئ. په دې ویډیو کې غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې کولی شو ایگزیکټ فایلونه فعال کړو، په څه ډول باندې کولی شو موبایل د کمپیوټر سره وصل کړو او په څه ډول باندې ضمایم د پیرودونکي حساب ته اضافه کړو یا ثبت کړو. د دې ترڅنګ دا هم زده کوو چې په څه ډول باندې کولی شو خپل مشتری یا پیرودونکي ته کارت جوړ کړو. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته خپل ډیټابیس خلاصو. د ډیټابیس له پرانیستلو وروسته په عمومي پاڼه کې کتلی شو چې د ایگزیکټ فایلونو برخه په ډیشبورډ کې نه ښکاري، یعنی دغه برخه لا تر اوسه فعاله نه ده. د دغه برخې د فعالولو لپاره په لاندې کې په داخل شوي برخه باندې کلیک کوو او تنظیماتو ته داخلیږو. د تنظیماتو برخې له پرانیستلو وروسته په سیستم برخه باندې کلیک کوو. لږ څه لاندې راځو او دلته د ایگزیکټ فایلونو برخه فعالوو. د ایگزیکټ فایلونو له فعالولو وروسته په دغه لاندنۍ برخه کې کولی شئ وګورئ چې زموږ د ایگزیکټ فایلونو فولډر اوس مهال په سی ډرایو کې دی او هغه ډرایو ډیر امن نه دی. کیدای شي د ځینو تخنیکي ستونزو سره چې زموږ کمپیوټر ته پیدا کیږي له منځه لاړ شي. نو که غواړو چې یو امن ډرایو وټاکو، په تغیرولو باندې کلیک کوو، له سی ډرایو پرته ډي ډرایو ټاکو، یو نوی فولډر جوړوو، مثلا د شپږم ډیټابیس په نوم باندې همدغه فولډر انتخابوو او وروسته په سلیکټ فولډر برخه باندې کلیک کوو. یو څه انتظار کوو او اوس مهال کتلی شو چې زموږ د ایگزیکټ فایلونه د سی ډرایو پر ځای په ډي ډرایو کې او په یو خوندي ځای کې به ساتل کیږي. او اوس مهال کله چې دغه پاڼه وتړو کولی شو په عمومي پاڼه کې یا ډیشبورډ برخه کې ایگزیکټ فایلونو برخه وګورو. په دومره برخه کې غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې موبایل او کمپیوټر سره وصل کړو. د دغه چارې ترسره کولو لپاره د کمپیوټر په ډیشبورډ کې په نښلولو باندې کلیک کوو او اړتیا ده چې دغه سپارښتنې ګام پر ګام عملي کړو. لومړی ګام دا ده چې اصلي کمپیوټر باید له یو وای فای سره وصل کړو چې دغه کار له وړاندې ترسره شوی دی او اوس موږ له یو وای فای سره وصل یو. دوهم ګام دا ده چې باید دویم کمپیوټر یا موبایل هم له همغه وای فای سره وصل شي چې اوس مهال موږ کتلی شو موبایل مو هم له همدغه وای فای سره وصل کړی دی چې دغه چارې ترسره کولو سره هم اصلي کمپیوټر او هم موبایل د یو وای فای سره وصل شول. بل ګام دا ده چې باید په موبایل کې په نښلولو باندې کلیک وکړو او باید دا چک کړو چې د موبایل او کمپیوټر آی پی ادرس په یو ډول باندې وي. وروسته بیا په نښلولو باندې کلیک کوو. اوس مهال د خپل ډیټابیس د پرانیستلو لپاره اړتیا ده چې خپل پن کوډ یا رمز دننه کړو چې دغه چارې ترسره کولو سره موږ وتوانیدو موبایل او کمپیوټر سره وصل کړو. که تاسې دغه عملیه ترسره کړه او بیا هم ونه توانیدلی چې موبایل له کمپیوټر سره وصل کړئ، د وینډوز فایروال ویډیو په دغه برخه کې کتلی شئ. د دغه ویډیو په درېیم ګام کې غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې ضمایم د پیرودونکي حساب ته ورډیر کړو. د دغه چارې ترسره کولو لپاره اړتیا ده چې د خپل موبایل په ډیشبورډ کې په ایگزیکټ فایلونو برخه باندې کلیک وکړو. کله چې دغه برخه پرانیستل شوه په پاس ځای کې پر کامرې نښه باندې باید کلیک وکړو. له تذکرې نه کولی شو په دغه ډول باندې عکس واخلو. وروسته دغه عکس وړکی کولی شو او د تذکرې سره یې برابرولی شو او په پای کې د پیرودونکي له نوم او شمیرې لیکلو وروسته په ثبت باندې کلیک کوو چې له دغه چارې سره موږ وتوانیدو یوه تذکره په سیستم کې ثبت کړو. د دې ترڅنګ که وغواړو د یو پیرودونکي عکس د هغه په پروفایل باندې کیدو او دغه عکس له وړاندې زموږ سره په موبایل کې وي، په دغه برخه کې په فایل نښه باندې کلیک کوو او د عکس له ټاکلو وروسته د پیرودونکي نوم او شمیره لیکو او په خوندي باندې کلیک کوو. او اوس مهال کله چې اصلي کمپیوټر ته راشو او په عمومي ډیشبورډ کې په ایگزیکټ فایلونو برخه باندې کلیک وکړو، کولی شو هغه فایلونه وګورو چې موږ له وړاندې د موبایل له لارې ثبت کړي وو. اوس مهال د مثال په ډول باندې غواړو چې یوه حواله ثبت کړو. د دغه چارې ترسره کولو لپاره د حوالې برخې ته راځو، په راتللو حوالې باندې کلیک کوو او کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه د صراف له حساب ټاکلو وروسته د پیسو مقدار لیکو، د لیږلو ګټه ټاکو، د راتللو کوډ له انتخاب وروسته سرچینه ټاکو او همداراز لیږونکي او اخیستونکي نومونه هم لیکو. کله چې دغه چاره مو پای ته ورسېده دلته په دغه نښه باندې کلیک کوو او وروسته هغه اسناد ټاکو چې غواړو له دغه حوالې سره یې ډیر کړو. د مثال په ډول دغه تذکره موږ انتخابوو چې له تذکرې انتخاب وروسته موږ وتوانیدلو په دغه حواله کې د اړتیا وړ ضمایم ورډیر کړو. د دې ترڅنګ که موږ غواړو ځینې ضمایم د خپل پیرودونکي په اکاونټ کې ثبت کړو، راځو حسابونو برخې ته اکاونټ ټاکو. کله چې اکاونټ پرانیستل شو
په دغه برخه کې په ضمیمه باندې کلیک کوو. د عکس او اړتیا وړ ضمایمو له انتخاب وروسته په خوندي باندې کلیک کوو چې له دغه چارې سره موږ وتوانیدو د خپل پیرودونکي په حساب کې د اړتیا وړ ضمایم ور ډیر کړو. په همدغه ډول باندې کولی شو چې د پیرودونکي پروفایل ته هم یو عکس وټاکو. د دغه ویډیو په وروستۍ یا څلورمه برخه کې غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې خپل پیرودونکي ته کارت جوړ کړو. د دغه چارې تر سره کولو لپاره اړتیا ده یو ځل بیا د حسابونو برخې ته لاړ شو او د هغه پیرودونکي حساب وټاکو چې موږ ورته غواړو کارت جوړ کړو. کله چې د پیرودونکي اکاونټ پرانیستل شو تاسو کولی شئ لاندې په دغه برخه کې وګورئ چې د پیرودونکي کارت په نوم باندې یوه برخه ده. همدغه برخه پرانیزو او کولی شو وګورو چې د کارت جوړولو لپاره انځور نشته دی او انځور ضروري دی. د انځور په انتخابولو باندې کلیک کوو او کله چې انځور وټاکل شي نو تاسو کولی شئ وګورئ چې موږ په دغه ډول باندې یو کارت د خپل پیرودونکي لپاره تنظیمولی شو. که غواړو چې د کارت شا او مخه وګورو نو په مخ او شا باندې په دغه برخو کې کلیک کوو او که غواړو چې پی ډي اف بڼه باندې یا ثبت کړو یا یې مستقیما پرینټ کړو په پی ډي اف باندې کلیک کوو او یا یې ثبتوو یا یې په مستقیم ډول باندې پرینټوو. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ لا ډیر معلومات د ایگزیکټ سیستم په تړاو ترلاسه کړئ کولی شئ زموږ ټلګرام ګروپ، زموږ یوټیوب چینل او زموږ ویب سایټ ته سر ورښکاره کړئ.